بسم الله الرحمن الرحیم. څلورمه شبهه د دعوت د مصلحت لپاره په ډیموکراسۍ کې مشارکت. ځینې اسلامي تنظیمونه او یا اشخاص د دعوت د مصلحت په بهانه په ډیموکراسۍ کې برخه اخلي او دا دلیل نیسي چې که دوی د انتخابېدلو لپاره ونه درېږي کیدای شي هلته یو بل اسلام دښمن تنظیم او یا شخص هغه ځای اشغال کړي، او یا د دلیل نیسي چې دوی کوښښ کوي د پارلمان له لارې د اسلامي قوانینو د عملي کولو لپاره زمینه برابره کړي، او یا هم په دې خبره استدلال کوي چې په ډیموکراتیکو نظامونو او حکومتونو کې د هغه چا لپاره د دعوتي فعالیت علني اجازه موجوده وي چې ډیموکراسي مني او د ډیموکراتیک نظام په چوکاټ کې اوسېږي، او هغه څوک چې له ډیموکراتیک چوکاټ څخه د باندې وي هغوی له ډول ډول محدودیتونو سره مخ وي. نو د دې لپاره چې په علني ډول د دعوت وکولی شي او د ټولنې ټول طبقاتو ته خپل غږ په ښکاره ورسولی شي، د دعوت مصلحت تقاضا کوي چې په ډیموکراتیک جوړښت کې د ننه کار وکړل شي او په ډیموکراسي کې د بیان له ازادۍ د استفاده وشي. د پورتنیو وهمي دلایلو او بهانو په هکله دا لاندې څو ځوابونه وړاندې کوو. د دې شبهې څلور ځوابونه. اول ځواب: په داسې یو نظام کې چې اساساً په کفر ولاړ وي لکه ډیموکراسي چې د سایکولریزم کفر ولاړه ده، دین او وحیي ته د ژوند او حکومت په چارو کې هیڅ د مداخلې حق نه ورکول کېږي، او حلال او حرام تعین ورکې د بشر په خوښه د اکثریت تایید په شکل ترسره کېږي، له الله څخه د تشریع مطلق حق اخیستل شوی او په مطلق ډول بشر ته ورکړل شوی، او د کفر او اسلام تر منځ فرق دی موجود نه وي، او ټولو ته یوازې د انسان په سترګه کتل کېږي، او د دواړو رایه د په اشخاصو او اشیاو باندې د حکم کولو یو ډول ارزښت او صلاحیت ولري. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی د شخص د ازادۍ سره د ټکر له امله ممنوع ګرځول شوي وي. ارتد د انسان خپل حق وي او له هر ډول مجازات څخه د مسئول وي. د اسلام په خلاف غږ پورته کول د رای د اظهار د ازادۍ له امله روا او قانوني کار وي. نو په دغه ډول کفري نظام کې مشارکت په دغه تایید او ومنل نه وي. آیا د دغه ډول نظام په چوکاټ کې کار کول او د هغه منل د هغه توحید منافي نه دي چې تر ټولو لومړی پر طاغوت کافر کېدل غواړي؟ هغه توحید چې اول په لا اله الا الله سره تر لا اله الا الله د مخه له هر ډول طاغوت څخه د انکار اعلان غواړي. په اسلام کې خو د هغه چا ایمان اصلا صحیح کېږي چې توحید مني خو د شرک په خلاف بې موافقه وي، اول له هغه سره جنګ نه اعلانوي. الله خو کفر بالطاغوت تر ایمان بالله د مخه یاد کړی، لکه چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم: فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. البقره 255 آیات. ترجمه: نو هغه کسانو چې کافر شي طاغوت ایمان راوړي پر الله، نو یقینا منګولې خښې کړي په هغې کلکې کړۍ چې نشته پرې کېدل هغې لره، او الله ښه اورېدونکی او ښه عالم دی. نو آیا د اسلامي دعوت مصلحت په دې کې وي چې د کفر صف جلا او د ایمان صف جلا وي تر څو خالص توحید متحقق شي او له کفر څخه د بیزارۍ او انکار ښکاره اعلان وشي؟ او که په دې کې به وي چې د ځینې موهومو جزئي مصلحو لپاره د توحید د اعلی مصلحت قرباني ورکړل شي؟ په اسلام کې خو تر ټولو مصلحو لوی مصلحت الله جل جلاله توحید او له طاغوت څخه بیزاري ده. که دا مصلحت له منځه ځي نو نور مصلحتونه دي زر ځلې له منځه ولاړ شي. له مشرکانو، سیکولار کمونیستانو او ملحدانو سره په یو مجلس کې د یوه قانون په حدودو کې د یو نظام د چلولو لپاره غاړې غړۍ کېناستل او یا د هغوی ته د کفر د بیانولو حق ورکول هیڅکله نه د اسلام دی
او نه د اسلامي دعوت لپاره مصلحت، بلکې الله جل جلاله په ښکاره له داسې خلکو سره له یو ځای کېناستلو منع کړې ده، لکه څرنګه چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخضوا في حديث غيرها إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. النساء څلوېښتم آیات. ترجمه: او یقینا نازل کړی دی الله جل جلاله پر تاسو د حکم چې کله مو واورېدل د الله آیاتونه چې کفر ورباندې کولی شو او مسخري ورپورې کېدلی، نو تاسې مه کښېنئ له هغوی سره تر هغې چې په نورو خبرو کې مشغول شئ، او که چیرې تاسې ورسره کښېنئ نو تاسو به هم د هغو په څېر یاست. یقینا الله جل جلاله یو ځای کوونکی د دې منافقانو او کافرانو په جهنم کې د ټولو په موجوده پارلمانونو کې په ښکاره لیدل کېږي چې سیکولر بېدینه عنصر کمونیستانو د هوس بندگانو او نورې ګمراه ډلې په صراحت سره له ارتد څخه دفاع کوي، د کفري قوانینو پلوي او اسلامي احکامو لکه جهاد، حدود، حجاب او نورو پورې مسخري کوي او په ډول ډول بدو نومونو یادوي، خو بیا هم تش په نامه دیموکرات او پارلماني مسلمانان د دعوت د مصلحت په بهانه له مرتدانو سره یو ځای په یو پارلمان کې کار کوي. دوهم ځواب: د اسلامي نړۍ په اکثرو پارلمانونو کې هغه ډلې چې ځان مسلمانانو استازی بولي په اقلیت کې دي چې د سیکولر اکثریت په مقابل کې د خپل اقلیت له امله په نا اسلامي قوانینو کې هیڅ تبدیلي نشي راوستلی، ځکه چې په ډیموکراسي کې د اکثریت رایې حق بلل کېږي. له همدې امله په تېرو 80 کلونو کې چې ډیموکراسي د اسلامي نړۍ حکومتونو ته راغلې ده، په هیڅ ځای کې ونه لیدل شو چې د ډیموکراسي او انتخاباتو له لارې د په کوم اسلامي هیواد کې د اسلامي شریعت نافذ شوی وي. خو د ډیموکراسي مسلمان ډوله لیوني بیا هم له هغې لاس نه اخلي او د بدلون لپاره د اسلامي نبوي منهج ته رجوع نه کوي، چې دا پخپله د هغوی په نیتونو او اخلاص باندې د شک باعث ګرځي. دریم ځواب: رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم د مکې مشرکانو نظام همدغه ډول ډیموکراسي ته ورته د یو مشترک نظام وړاندیز کول، داسې یو نظام چې هم په شرکي عقایدو، نظریاتو، تصوراتو او اعمالو ورکې خوندي وو، او هم به تر یو حده اسلام هم ورکې لیدل کېدو. خو له اوسني ډیموکراسۍ سره یې فرق دا و چې پرته له انتخابېدو او اکثریت څخه یې مشري، زعامت، مال، حکومت او سیاسي قیادت هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکوو، لکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارک سیرت کې راغلي چې د مکې د مشرکانو مشرانو د شورا مجلس تغییر کړ او فیصله یې وکړه چې عتبه بن ربیعه هم حبشوني چې د بنو عبد شمس له مشرانو څخه و، له دغې وړاندیز سره رسول الله ته ورولېږه. عتبه رسول الله ته د مشرکینو وړاندیز داسې وړاندې کړ: ای وراره، ته پوهېږې چې ته په موږ کې د ښه نسب او حسب خاوند یې، خو تا د خپل قوم ته داسې یو دین راوړی چې د هغه له امله دې د خپل قوم اتحاد او اتفاق ورختم کړ. هغوی دې کمعقلان وګڼه، د هغوی معبودان دې د بد یاد کړل، د هغوی دین د کفر او د هغوی پلرونه د کفار وبلل. زه یو څو وړاندیزونه درته لرم، وایوره، کېدای شي چې ځینې یې ومنې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمیل: ابوالولیده، ووایه، اورم یې. عتبه خپل وړاندیزونه داسې بیان کړي: ای وراره، که ته په دې پیغمبري مال غواړې، دومره مال به درته راټول کړو چې تر موږ ټولو به ستا مال ډېر وي،
او که عزت ورباندې غواړې خپل دغسې سید او مشت به دې وټاکو چې له تا پرته په یوه فیصله هم نه کوو، او که پاچاهي غواړې نو د پاچا په دې کړو، او که چیرې کوم پیري در باندې ناسته وي او ځان ترې نشي خلاصولی نو کوم دمګري کاهان ته به دې ورولو چې دم دې کړي، او په دې لاره کې زموږ هر څومره مال مصرفېږي مصرفوو یې تر څو تا له دې تکلیفه خلاص کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د هغې خبرې واورېدې ورته ویې فرمایل: ابو الولیده، خبرې دې خلاصې شوې؟ هغه وویل: هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: اوس یې له ما واوره. او بیا یې د فصلت د صورت څو آیاتونه ورته ولوستل، او له قریشو سره یې د داسې یو مشترک نظام وړاندیز رد کړ چې مشر به یې هم په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا له کفارو سره د مشترک نظام د وړاندیز له ردولو څخه د په ښکاره معلومیږي چې هغه له د مظلومیت او محرومیت په وخت کې چې د مبارکو اصحابو رضی الله تعالی عنهم د مشرکینو له شدید اذیت او تکلیف سره مخ ولو، هم له هغوی سره د ګډ نظام نظریه ونه منله. په داسې حال کې چې کېدای شو چې د وړاندیز د منلو په صورت کې به په مسلمانانو چې په مظلومیت کې واقع ول یو څه اساني راغلي وه، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار ځکه ونه کړ چې مسلمانانو ته دا وروښيي چې مؤمن او کافر په یو نظام کې چې رښتینی واک ورکړي د جاهلیت او کفر په لاس کې وي سره یو ځای نشي پاتې کېدلی. قریش لکه د اوسنۍ زمانې کفار دروغجن او دوه مخي نه ول. هغوی کفار ول خو دروغ او دوکه به یې نه خوښول. هغوی په خپلو وعدو کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رښتیني ول. هغوی په رښتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سیادت، مال، پاچاهۍ او زعامت ورکوه، خو په مقابل کې یې له هغه څخه د دوی د جاهلیت پر خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارزې توقف غوښتو. او دا هغه کار دی چې د اوسنۍ زمانې د ډیموکراسي کفارو یې هم له مسلمانانو څخه غواړي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم ورسره دغه ډول وړاندیزونه ونه منل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا اوسنیو هغو تنظیمونو ته چې ځان اسلامي بولي او په ډیموکراسي کې په خپل مشارکت د هغې تایید کوي او تور مخې ورسپینوي دغه ډول حیثیت ورکول کېږي هغوی ته، خو د ډیموکراسي د کفر د تایید په بدل کې له یو څو پیسو پرته بل هیڅ نه ورکول کېږي؟ آیا رښتیا همدغه ډول ځان تېرېستونکي اسلامي تنظیمونه ته په ډیموکراسي کې د رښتینې اسلامي د بیانولو او د کفر د ټولو انواعو د ردولو او د هغو پر خلاف د عملي اقدام اجازه ورکول کېږي؟ که ورکول کېږي نو په تېره یوه پېړۍ کې دغه حق په کوم مسلمان هیواد کې ولیدل شو؟ او که نه ورکول کېږي نو بیا ولې په دغه ډول باطل حاجت استدلال کوي او اسلام ته د دعوت له نبوي منهج څخه چې مثال د صحابه و ژوند او دعوت دی په څنګه ځي؟ که چیرې په دغه ډول مشارکت کې د دعوت مصلحت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هغه وخت کې منلی وای چې مسلمانانو پرته له زغم او صبر څخه بله هېڅ لاره نه درلوده. په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو مظلومو اصحابو ته امر وکړ چې حبشې ته مهاجر شي، خو له کفارو سره یې مشترک نظام کې یو ځای اوسېدلو ته پرې ښودل تر څو وښیي چې اسلام د ژوند لپاره د جاهلیت له هر قید او بند څخه آزاد محیط او نظام غواړي، او مسلمانان به تر هغې په قراره نه کښېني چې تر څو یې ځان ته خپلواک خالص اسلامي نظام نه وي جوړ کړی.
څلورم ځواب: د اسلامي نړۍ د هېوادونو په نږدې ماضي کې تاریخ او مشاهدې دواړه دا ثابته کړه چې ډیموکراسي او انتخابات یوازې د کفري نظام د اقامې لپاره دي، او په ډیموکراسي کې د صحیح اسلام لپاره هیڅ ځای نشته، که څه هم چې مسلمانان د ډیموکراسي او انتخاباتو له لارې قدرت ته ورسیږي. په مصر کې تقریبا له تیرو 80 کلونو راهیسې الخوان المسلمون ډیموکراسۍ کې د مشارکت له لارې د اسلامي حکومت لپاره ښه جدي فعالیت کوي، خو کله چې هم مصري نظام د الخوان په لاس د څه بدلون اعلامیې وویني، نو سمدستي هغوی له یو مصیبت سره مخ کړي، یا یې مشران او اعضا زندانونو ته ور وغورځوي، یا یې په سیاسي فعالیت محدودیتونه ولګوي، او یا یې په تنظیم باندې بندیز ولګوي. ټولې شتمنۍ مصادره کړي او مشران د سیاسي او تحصیل له صحنې څخه محروم کړي. نتیجه یې دا شوه چې له تیرو 80 کلونو راهیسې نه په مصر کې حکومت اسلامي شو، نه اسلامي ټولنه منځته راغله، او نه هم له اخوان تنظیم په خپلو اصول او هغې تګلارې ټینګې پاتې شوه، کومه چې امام حسن الابنا او شهید سید قطب په خپلو ویناو او تالیفاتو کې د الخوان المسلمون لپاره د فطري او عملي منهج په حیث واضح کړی و، بلکې د زمانې په تېرېدلو ډیموکراسي د هغو عزم ورسست او تګلاره یې وربدله کړه. په ترکیه کې چې کله د نجم الدین اربکان اسلام پلوي ګوند په انتخابات کې د ډیموکراسۍ د اصولو مطابق اکثریت ترلاسه کړ او حکومت یې جوړ کړ، خو کله چې د ترکیبي ډیموکراسۍ څخه مدافع سیکولر پوځ ته د اسلام په ګټه د بدلون علامې ولیدې، فوراً یې حکومت ړنګ او د اربکان په تنظیم یې بندیز ولګاوه او د تنظیم مشران یې له سیاسي فعالیت څخه منع کړل. همدا ډول شمالي افریقا ته په تر ټولو لوی هېواد الجزیر کې چې کله د انقاذ اسلامي جبهې د غربي ډیموکراسۍ د اصولو مطابق په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړ، هلته هم سیکولر پوځ مداخله وکړه، د انتخاباتو نتایج یې لغوه اعلان کړل او د اسلامي جبهې مشران او منصوبین یې په زندانونو کې واچول، او د الجزیره مسلمانان ملت یې له داسې یوې داخلي جګړې سره مخ کړ چې تر ننه یې لمبې او لوخړې پورته کېږي او لسګونه زره انسانان یې په اور کې وسوځېدل او لا نور هم سوځي. په پاکستان کې هم کله چې ځینې اسلامي تنظیمونه د بل چا د قربانیو له برکته په 2002 میلادي کال کې د سرحد صوبي انتخابات وګټل او خپل حکومت یې جوړ کړ، د خپل حکومت په ټوله موده کې یو اسلامي قانون هم نافذ نه کړی شو، او نه یې د اسلام په ګټه کوم داسې اقدام وکړی شو چې تاریخ یې د هغوی د لاسته راوړنې په حیث له ځانه سره وساتي، بلکې په ډېرو مشکلاتو یې یوازې هغه کارونه پر مخ بوتلل چې سیکولر حکومتونه به اسانۍ پر مخ بیول، او دا ځکه چې دغه ډیموکراتیک حکومت ته د مرکزي حکومت لخوا د اسلام د تنفیذ اجازه نه ورکول کېده، او دوی هم د ډیموکراسي جمهوریت سره د وفادارۍ سوګند پورته کړلو. همدغه ډول په ټوله اسلامي نړۍ کې اسلامي شریعت له عملي کېدو څخه لرې ساتل کېږي او پلویان له حکومت څخه محرومیږي، که څه هم چې د ډیموکراسي له لارې واک ته رسېدل وي، نو معلومه شوه چې په ډیموکراسي کې د صحیح اسلام لپاره هیڅ ځای نشته. البته دا کېدای شي چې ډیموکراسي له لارې د کفر د اسلام په حیث معرفي شي. پای د ډیموکراسي په هکله د دغه مقالې په پای کې دی نتیجې ته ورسېدو چې ډیموکراسي یو غیر اسلامي کفري شیطاني دین دی چې د انساني ژوند ټولې خواوې احتوا کړي دي. ډیموکراسي په حقیقت کې له الله جل جلاله د بشریت لپاره د هر ډول نظام او قانون د جوړونې د حق سربلول او د هغه نعوذ بالله بې واکه کول دي.
دیموکراسي په غرب کې د مسیحیت د انحراف او د الحاد د رامنځته کېدو په نتیجه کې منځته راغلي چې هر څه ورکړي له هر دیني قید او بند څخه آزاد د انسان په خپله خوښه ترسره کېږي. په دیموکراسي کې د الله جل جلاله منل او نه منل دواړه یو ډول ارزښت لري، ځکه چې د منلو په صورت کې بیا هم د قانون او شریعت منل د دیموکراسي د اصولو خلاف کار دی. دیموکراسي د غرب د ملحدو فیلسوفانو د افکارو او نظریاتو پر بنسټ ولاړه ده او له اسلام سره هیڅ ډول مشابهت او رابطه نه لري، خو غرب ځپلي سیکولر بېدینه عنصر او له هغوی څخه یو څو متاثره غولېدلي مسلمانان کوښښ کوي چې عامو مسلمانانو ته په دروغو د اسلام او دیموکراسي ترمنځ روابط او مشابهتونه وتراشي، تر څو د دې لارې هغوی د دیموکراسي د کفر دین خلاف له مبارزې او جهاد څخه راوګرځوي. دیموکراسي په اسلامي نړۍ باندې د غربي استعمار او تسلط د دایمي ساتلو یو خطرناک تضمین دی چې غرب یې د زور، زر، تزویر، زندان او مرګونو په مټ په اسلامي نړۍ کې د خپلو غلامو حکومتونو له لارې خوندي او تلپاتې ساتي او د هغه د خپرولو او تنفیذ په لاره کې په زرګونو میلیارد ډالر په لکونه پوځیان او پوځي وسایل مصرفوي او د مخالفت د له منځه وړلو لپاره یې په لکونو مسلمانان په اسلامي هیوادونو کې وژني او اسلامي حرکتونه او نهضتونه له دې ویرې له منځه وړي چې مظلوم او ځپل شوي مسلمانان د دیموکراسۍ له کرغېړن حقیقت څخه خبر نه کړي. مسلمانان د دیموکراسۍ له کرغېړن حقیقت څخه خبر نه کړي او اوس چې د افغانستان د غرب تر یرغل لاندې راغلی او په دې هیواد کې مرګونې جګړې په دې خاطر روانې کړي چې دیموکراسي ورکې نافذه کړي، نو پکار ده چې افغان مسلمان ملت خپل دغه دښمن په فکري، عقیده‌ایي او اخلاقي ماهیت پوه شي او د دښمن هویت ورته له هرې زاویې معلومه شي. د همدغه مقصد لپاره مې دغه موضوع په تفصیل سره د خپل مجاهد ملت بچیانو ته د سلګونو کتابونو له منځه او د زرګونو صفحو له مطالعې وروسته راوویستل او په روانه ساده پښتو مې د خپل ملت د هغو ځوانانو مخې ته کېښوده چې له اسلام څخه د دفاع په لار کې هرې قربانۍ ته تیار او عملاً د دیموکراسۍ د کفر په خلاف په جهاد ته بوخت دي. په پای کې دومره ویل غواړم چې په دې موضوع کې زه حق ته رسېدلی یم نو د الله جل جلاله له لورې وي، او که چیرې زه په کوم ځای کې خطا شوی یم نو دا به زما د کم علمۍ او ناتوانۍ نتیجه وي چې له مخلصو علماو څخه یې د تصحیح لپاره د متوجه کولو هیله لرم.